او هغه کمره ده چې په دې کمره کې او په دې حجره کې چې دا د بابو خیلو حجره ده بای خان کلی دی او په دې کې زموږ ډېر خواږه ملګري دي او یو ملګری چې کوم دی زموږ په فاروق صاحب دی د هغه په غوښتنه باندې دلته موږ یو محفل را جوړ کړی وو هغه په بلنه باندې راغلي وو د بونیر ډېر ملګري پکې وو او ناشاد هم زموږ سره په دې کمره کې اخري د ملګرتیا شپه چې کومه وه د مرګ نه څو ورځې وړاندې کړې وه ډېرې ګپې مو لګولې وې ډېرې خنداګانې مو کړې وې سحر بونیرې هم اوس نشته دی په دوبۍ کې ژوند ژواک تېروي نو هغه ته دغه شعرونه ډالۍ د سلیم ناشاد هغه مو ډېر یاد کړ نو غواړم چې د هغه شعرونه خپلو مینهوالو سره او اورېدونکو سره هم شریک کړم امیر محمد او مولوي احمد صابر صاحب راشاد کلام دی چې د نمر نه په شا تلي سحرونو کې تیری دي چې د نمر نه په شا تلي سحرونو کې تیری دي که پیغلو ګیرې کړي او بلونو کې تیری دي د نمر نه په شا تلي سحرونو کې تیری که پیغلو ګیرې کړي او بلونو کې تیری دي رڼا د محبت اوسیدونکو سره نشته رڼا د محبت اوسیدونکو سره نشته خورې ځکه د ښار په محفلونو کې تیری دي رڼا د محبت اوسیدونکو سره نشته خورې ځکه د ښار په محلونو کې تیری دي اورونو هم حالاتو نه چل زده د زرنګې اورونو هم حالاتو نه چل زده د زرنګې کو د پاسه رڼاګانې او ویښونو کې تیری دي فاروق صاحب اورونو هم حالاتو نه چل زده د زرنګې کو د پاسه رڼاګانې او ویښونو کې تیری دي هر څوک سپوږمۍ ستوري مو دې ځمکې ته راکوز کړو میر محمد صاحب هر څوک سپوږمۍ ستوري مو دې ځمکې ته راکوز کړو زمونږ د خوارانو نصیبونو کې تیری هر څوک سپوږمۍ ستوري مو دې ځمکې ته راکوز کړو زمونږ د خوارانو نصیبونو کې تیری دي او تر هغې به زمونږ نه رڼاګانې لرې تښتي تر هغې به زمونږ نه رڼاګانې لرې تښتي یارانو چې تر څو مو په نیتونو کې تیری دي تر هغې به زمونږ نه رڼاګانې لرې تښتي یارانو چې تر څو مو په نیتونو کې تیری دي ناشاده د خوشحال د فکر نمر خلا ولاړ دی ناشاده د خوشحال د فکر نمر خلا ولاړ دی بیا ولې د ادب په محفلونو کې تیری دي ناشاده د ادب ناشاده د خوشحال د فکر نمر خلا ولاړ دی بیا ولې د ادب په محفلونو کې تیری دي د نمر نه په شا تلي سحرونو کې